د نیوزیلند او افغانستان ترمنځ لوبه څومره ولې مهمه ده؟ د دغې لوبې ګټل به مو په پاکستانیانو څنګه ولې اوربل کړي؟ په دې اړه درسره د ګڼ شمېر افغانانو نظرونه او لیکنې شریکوم، نو ویډیو تر پایه ضرور وګورئ او د لا ډېرو ویډیوګانو لپاره مو د یوټیوب چینل سبسکرایب هیر نه کړئ. د ټولنیزو رسنیو فعال کاران ندیم آزاد لیکلی دي افغانستان یا نیوزیلند. ګل خانان او لنګماران دواړه حیران دي چې کوم ټیم ته داڼې ووهي. نن د روان شل اوریز جام تر ټولو ستره لوبه کیږي چې زیات کتونکي به ولري، خو پنجابیان او ګل خانان حیران دي چې په دغې مهمې لوبې کې د کومې لوبډلې ملاتړ وکړي. که افغانستان یې ګټي د هند چانس سیمې فاینل ته زیاتیږي، ځکه په مخ کې د نیمیبیا سره یوه لوبه لري او دا پاکستان په هیڅ صورت نه غواړي. معنا دا چې د افغانستان د ګټې ملاتړ نه کوي، او که نیوزیلند ګټي نو نیمه پای لوبې ته لار پیدا کوي چې دا هم پنجابیان نه غواړي، ځکه نیوزیلند ټیم پاکستان هیواد داسې وخت کې پرېښود چې پچه هم اچول شوې وه، خو امنیتي مشکلات یې پلمه کړل او له پنجابه یې پښې سپکې کړې چې دا د پاکستان لپاره ډېر غټ شرم و. افغانان باید دغه لوبه سمه وکړي چې نیمه پای لوبې ته لار ومومي، دوه ګټې به وکړي. لومړی زموږ د مخکې تللو چانس ډېرېږي، او که خدای مکړه خبره د رن ریټ او یا مارجن شي نو دوست هیواد هندوستان به د مخکې تللو چانس پیدا کړي. ندیم آزاد په اخره کې لیکلی دي د پنجابي ټیم د ناکامۍ په هیله خپل افغان ټیم ته بری غواړي. په همدې حال کې بیا اسد مبارز لیکلی دي د کرکټ میچ اصلا د پاکستان او هند ترمنځ دی، خو ترمنځ به یې خوار افغانان وي. زموږ جهادونه، سیاستونه او خوارۍ هم ګډ مټ د دغه میچ په شان دي. اصلا لوبه د نورو وي خو غرق پکې افغانان وي. اوس هم غواړم چې د احمد تکل لیکنه چې په خپله فیسبوک پاڼه یې نشره کړې ده در سره شریک کړم. د نیوزیلند د کرکټ لوبډلې بالر ایش سودي وایي چې د افغانستان د سپین بالرانو د برید له ګواښ څخه خبر دی، خو هغه له افغانستان سره له لوبې یوه ورځ مخکې وویل چې دی د خپلې لوبډلې په بریا ډاډه دی. په ابوظهبي کې د افغانستان پر وړاندې په دغه لوبه کې بریا به د نړیوال جام نیمې پای لوبې ته د پاکستان ترڅنګ د نیوزیلند صعود یقیني کړي، خو که یې بایلي نو هند او پاکستان به له دوهم ګروپ څخه نیم پای لوبې ته ووځي. ستاسو له ملتیا هم ډېره زیاته مننه. هیله خو د ټولو افغانانو د افغان لوبډلې د بریا ده، خو د سعودي د دغې څرګندونو په اړه ستاسو اټکل او تحلیل څه دی؟ تاسو کولی شئ خپل نظر، وینا، غبرګون راسره په کومنټ کې شریک کړئ. موږ هم ستاسو نظرونه په پوره حوصله لولو. تر بیا ښه وخت. الله مو مل شه.